یوزل دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی مسلمانانو د جهاد د پارا د بحری سفر تیاری شروع کړه. دغه تیاری شروع کړو سفرو او سفر چې کم دی نو دا په سمندر کې او په بحر کې. نو حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ هم د دوی سره د روانېدلو د پاره تیاری کولو. او دغه وخت کې عمر زیات دی، کمزور وجود باندې او ګیرم سپینه وه. کله چې د زامنو چې هغوی ځوانانو نوجوانان وو، بهادر وو، دا حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ یې په تیاری کولو باندې ولید. نو دې بچو ورته ویل چې اے بابا جانا، اے زمون والد محترمه، الله پاک دې په تاسو باندې رحم وکي او الہ العالمین دې تاسو باندې خصوصی رحمتونه نازل کی. تاسو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره د دوی په لښکرونو کې تاسو ډیر جهادونه کړي دي او هر میدان تمزان رسولې دي او د الله د دین د پارم د ځان قربانی پیش کړي ده. تاسو خو ډیر جهادونه کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په لښکر کې شریک شوي یې، د حضرت صدیق اکبر سره شریک شوي یې، د حضرت فاروق اعظم سره شریک شوي یې، ډیرو جهادونو لتلی. اوس خو تاسو کمزوري یې او بوډاواله دې ستاسو، نو تاسو مهربانیو کوي اوس زمون نمبر دی. زامنو ورته ویل چې بابا جان اوس خو زمون نمبر دی، ستا خو ګیره سپینه ده بس دی، نو مونږ بس تاسو د طرفه جهاد کو. لاړ بشو او میدان کارزار کې او میدان جهاد کې به او جنگیږو. نو حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د خپل بچو ته جواب ورک او ورته فرمایل اے بچو واوري، اللہ رب العزت فرمایلی دی قرآن عظیم الشان کی پس سورت توبہ کی آیت نمبر 41 کی الہ العالمین فرمائی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الہ العالمین حکم کرے دے قرآن کی. الہ العالمین فرمائلی دی تاسو زی جہاد لا کدلک سامان سروی او یا دروند او باری یعنی د ډیر اسلحه سروی، تاسو لار شیو د الله په لار کې جهاد وکئ او جهاد کوئ
که تاسو سره ساز او سامان لږ وي او که ډېر وي په هر حالت کې لاړ شئ او جهاد کوي د الله په لار کې په خپلو مالونو سره د مال قرباني ورکئ. دلته ذکر د مال هغه وړاندې راله. بعض اوقات دا مال چې کم دی انسان ته ډېر محبوب وي، ځانم مړ کوي خو لیکن مال حاصلی. کغلی لاره کی ریسار کی او مال او دولت تی اخلی نو ورکی جګړه ور سره کوي، اغلی مړ کی نو دې د مال د خاطره مړ شو. د خپل نفس نم باز خلکو ته محبوب وي او باز خلکو ته مال چې کم دی د خپل ایمان او د نظریه او د عقیدې نم زیات محبوب وي. ډیرو خلکو په مال او دولت باندې عقیده او نظریه او ایمان په قربان کړي دي. نو دې طرف ته اشاره ده چې مال اکثر خلکو ته محبوب وي، خو یاد ساتئ دا محبوب ګڼل نه دی پکار، ځکه دا فانی دی. الہ العالمین فرمائی چې تاسو جهاد کوي د الله په لار کې په خپلو مالونو او ځانونو سره. د مال قربانیم ورکا او د نفس قربانیم ورکا. نو یو جهاد بالمال شو بل جهاد بالنفس شو. او بیا الہ العالمین فرمائی ذالکم خیر لکم، هم دا جهاد توتل ستاسو د پارا ډیره بهتره ده. ان کنتم تعلمون که چرته تاسو پوهیږئ او عقل درکړي. که تاسو پوهیږئ او د عقل نه کار اخلئ نو دا خبره ستاسو د پاره بهتره ده او په دې کې ستاسو د پاره د دنیا او د آخرت ګټه ده. نو دا آیات اوه حضرت ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ او بیا خپل بچو ته وی چې زما بچو الله تعالی مونږ ته په جهاد کې د وتلو حکم کړی دی او په دې کې د عمر سقید الله پاک نه دی لګولې چې تاسو عمر زیات نو مزیدې کې خو نه دی ویلي. ناشنا خبره وکړه خپل بچو ته او دا غینه بعد مکمل تیاری وکړلو د مسلمانانو سره جهاد ته روان شو. چونکه دا سفر بحری سفر نو په کشتی کې کېناست او دغه کشتی په سمندر کې ډیر سفر وکړ، اوږد سفر لوی مزلو. نو په دغه حالت کې د مزل په دوران کې حضرت ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ بیمار شو او بیماری زیاتې ده تر دې پورې چې وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. د الله په لار کې وفات شو، د جهاد په نیت باندې راوته نه او جهاد تزي. نو نور مجاهدین ملګری چې څومره نو هغه یو جزیره او یو اوچه علاقه هغه تلاش کوله چې دا حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ پکې دفن کی. او مزل ډیرو غدو جزیره معلومه ده نه اوچه علاقه په نظر د سره نه راتلا. نو دا بحری سفر دومره اوږد شو چې اوه ورځې پس بیا یو جزیره په نظر باندې راغله. څو ورځې بعد؟ اوه ورځې بعد یو جزیره په نظر باندې راغله. نو دا حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ په دې کشته کې اوه شپې او اوه ورځې پروت.
جسد مبارکی جسم مبارکا بدن او جسم دا پدی کشتے کی اوش پی ورز پروتو او انتہائی تر و تازو او دا سے معلومی دا گویا چی دی اودوی یعنی دی پا خوب باندی اوده دی صدی خیال دی دا خو نیکان خلقو اللہ پاک دا مرگ نه بعدم ورته عزت ورک نو دینم دا معلومه شوا چې نیکان خلق د وفات نه بعدم تر او تازه وي کدی وفاتم شي دا به تر او تازه وي اسی دې زمانه کې به یو کس ورځي سر کې ها پوهې په خبره دا کم چې دا صحیح کاغه واغه ګرځو دا سوچ او فکر وی چیرې د ازمک او اسمان خو مونږ رانی ولیدي عقبر او غرور او تکبر د وجنه تو خو ایثار کوي او دوه ورځې چې پته ولګي چې سکیږي دا خو نه کان خلقو دغه د پاره تیاری پکار دا چې مونږ او تاسو په قبر کې بیا تر او تازه پراته یو نو دا د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ حالت سره د دینه چې هغه ټیم کې کیمیکل وغیرہ داسې زونم نو او اوش په اورځي په هغه کېشته کې تر او تازه پروت دي علما لیکي چې سمود وړاندې زمانہ مخ کې د مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم توصیه کېدله چې دا لک کولوش او دا کولواله چې کم دی د جنت البقیع طرف ته نو په دې لار کې د صحابه کرامو قبرونو نو جنت البقیع ته منتقل کول نوی د شپې کسان رااله د دوی دا قبرونه چې اوس پړي دي د پاره چې خلک را جمع نشي ډیره ځکه چې خلکو له خو پته ولګي بیا ځان را رسي نوی د شپې چې کم دی په دغه قبرونو باندې کار شروع کو او دغه د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین اغلاشون راواخستن جنت البقیع طرف ته منتقل کول و دغه ټیم کې چې څومره خلق موجودو هغوی داسې په خپلو سترګو باندې وکتل چې د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د هغوی لاشونه جوسی او جسمونه مبارک چې کم دی هغه تر او تازه او بالکل روح او سالم پراتو نو الله پاک داس یو زندگی ور کړی دا غوي تا داس یو عزت او کرامت الله پاک ور کړی ډېر قمقل را پاسي وي صحابه کرام نه پوهېدل نو موږ وی د 1443 صده کلکلا شا پویږي او صحابه نه پویږي عجیبه خبره ده عجیبه انصاف ده دا خبره غوتا سره انسان او مسلمان سکه چې زناور بهم در سره تسلیم نکي چې صحابه نه پویدا ایډي رزوینو کې صحابه خطا شوی دي نعوذ بالله الله پاک دې مونږ او تاسو د داسې بیا ادبونه پام نو امان کې وساتي یاد ساتي چې کم سړی بے ادب وي دا د الله نی خوخه او بے ادب انسان اکثر د زنکدن په ټیم کې دا غخ په خوېږي دنیا نه بېمانه لاړ شي نو بے ادبۍ نه ځان ساتل پکار زه کله کله دا خبره کومه ملګرو ته چې سوچ مثبت استعمال و منفی سوچ نه کله چې ستا سوچ مثبت وي
نو ته توحید ترسی بیا او که سوچ دی منفی شو کن مشکل ده که توحید تورسی. مثال یو زیکی یو واعظ یو مقرر یو عالم د یو عالم تعریف بیان کا داغه کمالات بیان کا پوهیږي په خبره. نو منفی سوچ والا سوی وی مړه خو بس مولا دی کنه نو څه بزرگ خو نه دی چې د بزرگ کرامات بیان کی د زندگی حالات بیان کی وی مړه بزرگ دی کنه سم مجتهد او فقیه خو نه دی. نو چې کله داغه کمالات بیان کی نه مړوي تابعی دی صحابي خو نه دی. چې کله د صحابو شان بیان کی مړو صحابه دي کړنو پیغمبران خو دي. او کله چې د پیغمبرانو شان او عظمت بیان کی نو منفی سوچ والا سوی وی مړ پیغمبران دي سو پیغمبر دی الله خو نه دی. پوهیږي په خبره. نو کار ته دال ته خراب شي. دا منفی سوچ دی. مثبت سوچ وورا کلام په دې مثبت سوچونو باندې پوي کی. نو تاسو کې یو بیماری را سم خبرم چې کم دی غم غلطو نو نقصان دې سر را پیدا شي. او زه یو عالم فضیلت بیان شو نو تا مثبت سوچ دا دی دا د عالم مقام دی نو د بزرگ بس عمره مقامی چې کله داغه مقام بیان شو دا د بزرگو د ولی مقام دی د ولی الله مقام دی نو د تابعی بس عمره لوی مقام وي. نو چې کله د تابعی مقام بیان شو او فضیلت بیان شو نو مثبت سوچ دا دی چې تابعی له الله پاک دومره لوی شان او کمال ورکړي نو د صحابي بس عمره لوی شان وي. چې کله د صحابي مقام بیان شو نو بیا مثبت سوچ دا دی چې دا د صحابي مقام دی چې پیغمبر له الله کم مقام ورکړي. نو چې د انبیو مقام بیان شو دا د حضرت آدم علیه السلام مقام دی د حضرت نوح علیه السلام مقام دی نو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بکم مقام وي او کم شان بی. چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان بیان شي دا زمونږ د خوږ پیغمبر شان دی داغه عظمت دی فضائل او کمالات دي چې د الله پاک بس عمره لوی شان وي. نو په خپل توحید تو رسیدي نو دغه سي سوچ پکاري. مونږ تاسو اکثر سوچونه منفي شو او چې کله سوچ منفی شو نیگیټیو سوچ دې پیداش نو کار خرابي. نو الله پاک صحابه کرام ته یو لوی شان ورکړ. یو مشهور امام تیر شوی دی نوم یې دی احمد ابن حنبل رحمه الله. طبقات شعرانی پاغی کې دا خبره ذکر ده چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله وفات شو. نو د وفات نه بعد 210 کال پس 230 سال بعد د قبر په خوا کې یو لوی عالم نوم دی ابو جعفر موسی رحمه الله د پاره خلکو قبر وکنست چې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خوا کې دفن شي. نو قبر چې وکنست خلکو مزلو کپکه لګور وړاندې شو چې قبر برابر شي. نو هغه سره
د امام احمد بن حنبل رحمه الله د قبر دننه حصہ هغه ښکاره شو 230 سال بعد نو خلکو چې وکتله کمال ته موجودو نو د په کفن باندې داغ قدرم نو ا کفنم الله پاک محفوظ ساتلو او دا امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل قبر کې صحیح سالم او تر او تازه پروت نو دالته چا محفوظ ساتلو الله پاک الله پاک مقام ورک او د هغه زمانه خلکو ته مخوده بل یو عالم تیر شوه نوم د محمد ابن سلیمان الجزولی رحمه الله د یو کتابم لیکلی دی نور کتابونه ډیر دي خو مشهور کتاب دی دلائل الخیرات ټول د درود په فضایل باندې لیکلی دی او بیا داغي وجهم بیان کړی دی چې دا ما ولی ولیکلو پکار دی چې د هر مسلمان په کور کې دا کتاب موجود وي د آقا نامدار باندې چې کم درود ویل کېږي هغه ټول پکې شته او تقریبا 9 بحرونو باندې مشتمل کتاب دی نو دا فرمای چې ما دا کتاب ولی ولیکل ادامه عبارت قدرې به نشي خدا خوغوي اسانه حل کړی دي تاله نوړې جوړه کړی دا او مګر استفادم کی بیا اور پس خبرم کی وې دا نه پویدل او چې دا نه پویدل مخه ته بیا سلې خېده ها بیا ته درس ولیکي دا کرنګي وې دا نه پویدل امخه د سپراتی معرف القرآن د مفتی محمد شفیع رحمه الله الله پاک دې موږ تاسو باندې رحم وکړي نو علماء دیوبند هغه چې کوم د حدیثو مهنت کړي دي او کم رنگ هغه دا حل کړي دي نو داسې بلا پیدا کیږي خیال مې نه راځي چې داسې وسړي مور اوزېږي ګورخه نو علامہ انور شاہ کشمیری رحمه الله دغه احادیثو کې تطبیق کړي دي فرمایي چې عام اوقاتو کې د رڼا والا چې کوم احادیث دي په هغه باندې عمل پکار دي او د تیاری والا حدیث چې کوم کې لفظ د تغلیظ راغله دي داوی محمول دی پر رمضان المبارک باندې رمضان المبارک کې به احتیاط کې جمع به وختي کې چې څوک در نود نشي چانه مونږ پاتې نشي ځکه مقصد په دغه حدیث کې چې پرړا کې مونږ کول هغه دار چې خلق په جمع کې ډیر شریک شي اوس کا چرته کې په ابتدا کې خلق را شریکېدل په جمع کې رمضان المبارک کې تاسو ګورئ خلق پېشمنیو کې بس اذان ته انتظار کې اوسنګ چې اذانو شي جمعه ته اذان را رسولي نو بس بیا په وخت باندې جمع پکار راکنه ځان ناسی بیا به علم شیخ جوړول نه دی پکا به علم شیخی سړی خرابې ښا وای به علم چې شیخی کې نو بس دا کفر دی بس دی نو به علم شیخین بزان ساتي بهر حال د پېشمنی نه بعد او د کېدل دا نه دی پکار خدا هغه ټیم کې سړی نشو د کېده چې کله دې پېشمنی په آخري وخت کې وکي او د وخت د داخلي دونه 15 منټ وړاندې نو چې د خلا کنګاله او ځان برابرۍ اذان شوی به جمعه ته ځان ورسي او کده په یو نیمه بجه پېشمنی وک او یا په 2 بجې نو بیا خدا خو دومره تکړه نه دی کنه چې قران راوالی او تلاوت کوي یا نفل تودريږي تر سحر پورې نه کوي بالکل او بیا دې پر فتن دور کې الله دې رحم وکي پمغو تاسو اوس په جمع سره د سحر منس کوله دا د ټول شپې هغه نفلی عبادت نه بهتر دی چې بیا د سحر جمعت نه پاتې شي یو کس ټول شپه نوافل کوي خو د سحر منځ په جمع سره نه کوي د دینه دا بهتره ده دا چې د ټول شپه اود شي او د سحر منځ په جمع سره وکړي او بیا دې پر فتن دور کې الله دې رحم وکي پمغو تاسو اوس په جمع سره د سحر منس کوله دا د ټول شپې هغه نفلی عبادت نه بهتر دی چې بیا د سحر جمعت نه پاتې شي یو کس ټول شپه نوافل کوي خو د سحر منځ په جمع سره نه کوي د دینه دا بهتره ده چې د ټول شپه اود شي او د سحر منځ په جمع سره وکړي
یو کتاب دے موطا امام مالک او دا کرنگی یو کتاب دا احادیثو اوم درجہ کی ویلے کیگی دورت الصغرا کی نومی دے مشکات شریف پدی کی یو واقعہ نقل کرے دا یو صاحب دے نومی دے حضرت ابو بکر ابن سلیمان دا دے کس نوم دے ابو بکر دا پلار نومی دے سلیمان دا سلیمان دا پلار نوم دے حسمہ دا ابو بکر د خپل پلار واقعہ بیانوي دا فرمایي چې ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د سحر په مانځ کې زما پلار سلیمان ابن حسمه اونلید دا څوک وي دا حضرت ابو بکر چې د سلیمان زوی دی عمر فاروق صاحب دې په مانځ کې اونلید وی کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سحر وقتی ٹیم کې بازار تلاړ اوس اصول دا دی ښا چې تا د جمع مونز ادا کا او بیا ورپسې لک شانت سات د پاره کینا سورۃ یاسین تلاوت کا خپل تسبیحات پورا کا او کډیر ثواب ګټل غواړي او ځان د جنت ټیکدار جوړول غواړي نو بیا کینا اشراق مو کاغې نه بعد بیا لاړ شه خواری مزدوری کوا پاگے کی برکت دیر وی گورا دے سحر وقت کی برکت دیر زیادی زمون خلق سکی منز پزے پریگ دی سحر وقتی 4 بجے روان شي پوئی گئے نو دا غسیز بیا برکت نی نو یا پزان لسا پیڑ ورکی بسا منز نا پا دی کنا نو چه تا ابتدا پا غلط کار باندے اکڑلا نو ټول ورځ باندې ګډه وړي دیو جنا قرآن کی حکم دیکھا بالغدو والآصال تاسو اللہ پاک یاد کئی د سحر پټیم کې او د ماخام پټیم کې دا ولی ځکه د سحر سره د ورځ ابتدا کیږي نو چې سحر دې صحیح و ټول ورځ به ټیک ماخام سره د شپې ابتدا کیږي چې ابتدا دې ټیک شوار سره ټیک کیږي زمون خلق استاد ګلان دي کنه او ډېر پکې شاه ګلان دي نو حضرت عمر فاروق سے بازار تلاړ نو مونز ادا کا جمع سره خستا په سړی سینه باندې روان شه ته یو وخت نیمه په دې ټرایو ک کنه ته بخپل پته ولګي نو بیا چې سهار مونږ دیني کړي کار بخوان نه درکې الله او بیا په لار باندې روان او مانځنه مخ کې وته نو ور غدل ته درې گمل ته چیزي بسر ستنه تری نو دا غټه باندې بسو کی چې مونږ نه پکې لاړ نو حضرت عمر سے بلاړ رضی اللہ تعالی عنہ بازار تا نو بازار ته چور رسید نو دا ابو بکر سے فرمائی چې زما د پلار یعنی د سلیمان ابن حسمه کور چې کم دی د جمعات او د بازار په مینس کې او د خوا جمعات او اخوا بازار او مینس کې دا کورو نو عمر فاروق سے تیرې دا نو د حضرت سلیمان مور چې د حضرت ابو بکر نیا د نوم د شفا بی بی شفا بی بی خسته نوم د ماشوم له خوده شي پختنه تنو کا لم ار سلیمان فی الصبح اے مورجانی ما حضرت سلیمان د سحر په مانځ کې اون لیدو سو جوا چې د مانځ ته نه حاضر شوه الله امیر المؤمنین نزار شم الله هغه ته د سحر جمع کړي ورته پته لګېدلې ده چې دا کس پکې غیر حاضر دی او بیا تاسو هم کوي وې سوجدا ما حضرت سلیمان د سحر په مانځ کې اونلی دا هغه ورته جواب ورک انه بات یصلی فغلبته عیناه هغه ټول شپه په عبادت کې تیر کړي دا د سحر په وخت کې سترګې پټ شوې نو ځکه د سحر جمع تنه درغله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وای ز چې د سحر جمع ته حاضر شم یعنی د سحر مونږ په جمع سره وکم دا ماته د ټول شپې د عبادت نه ډیر بهتر دی د سحر په جمع باندې رو را چتا تا کم سه ملاویږي دا د شپې په هغه مونږ باندې په هغه نفلونو باندې تا ته بیا نه ملاویږي ځکه د جمع مرتبه د نفلونو زیاته ده وای نو داسې نه زموږ ډیر خلک ملګری داسي
یو مستحب محفل بی ټول شپه پاغي کې تیر کی لګیا بی د شپې آخر وخت به ورسې بس بیا به ود شي ا د سحر جمع سکی چې منځم ورپسې پرېږدي شابسي په دې محفل به الله پاک وبخي چې سحر د منځم ورته پرېښوده او باز خو پکې داسم شته چې هغه دغه نور دا دریم نمبر مخلوق چې کم محفلی ټوله شپه هغې ته تېره کي او سحر بیا پلس بجې را پاسي نو د ده به سان جامي نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمائی وای زه چې د سحر جمع ته حاضر شم یعنی د سحر مونځ په جمع سره وکم دا ما ته د ټول شپې د عبادت نه ډېر بهتر دی اوس که مونږ تاسو ګورو که نه نو سلیمان ابن حسما اگر چې ټوله شپه عبادت کړو خو لیکن د خوب د غلبې په وجه د سحر د جمع نه پاتې شو مونځ قضا کړی نه دی صرف جمع ته نه دی حاضر شوی نو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د وینا مقصد داو چې که یو کس ټوله شپه عبادت وکړي او بیا ترې د سحر مونځ پاتې شي نو د دې نه زما دا خوښه ده چې زه ټوله شپه اوده شم او د سحر مونځ د جمع سره وکړم او اوس که یو سړی ټوله شپه عبادت کوي لګیا دی او بیا د سحر مونځ په جمع سره وکړو نو دا بیا نور علی نور دی ښه لکه پیو کې چې سوچه غوړي واچي نو پی خو نعمت دی کنو چې غوړي دی ورواچل نعمت الله خان شي بیا دا نور علی نور چې شپې عبادت مو کې الله ته وجاړي او بیا سو کې سحر را پاسي څنګه خبره در باندې خو لګېده چې پیو کې سوچه غوړي واچي بعضې ملګرو ورته داسې هم خندل دا الله دې تاسو باندې په دنیا کې مو اسکلی کي او په جنت کې دې در باندې الله پاک اسکلی د جنت په ډېر ښایسته دي ښه او الله پاک دې مونږ او تاسو باندې د حوض کوثر اوبه وڅښلی کي د آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسو مبارکو باندې نو تاسو زما مخکې بیان کې یو روایت ویلو چې یو سړی د ماسخوتن مونځ په جمع سره ادا کي جمع کې حاضر شي مونځ وکړي او لاړ شي اوده شي ټیک شوه نو دته د نیمې شپې د عباداتو د نفلو د تهجد اجر او ثواب ملاویږي پوه شوئ او چې کله دی وختي را پاسېدو د سهار مونځ په جمع سره وکړه نو بیا داسې شو چې دا دې خوا نیمه شپه دام په عباداتو کې حساب شوه زما ستا رب څومره رحیم او کریم دی ټوله شپه دې خوب وکړه خو دا دوه ټیمه د مونځ په جمع سره وکړه الله پاک فرشتو ته وفرمایي چې د دپاره دا ټوله شپه اگر چې خوب یې کړی دا ورله عباداتو نفلونو کې ولیکئ الله رحیم و کریم ذات دی نو دا ډیر بهترین عمل دی چې سړی د ماسخوتن منظم په جمع سرو کې بیا د سحر منظم په جمع سرو کې الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي نو دا یو مختصر مسله او خبره وا چې دا غي تعلق د دې سره چې د پښمنی نه بعد اود کېدل نه دی پکار او بل عام اوقاتو کې بیا د سحر منځنه پس اود کېدل مکروه دی ښا سحر مونږ دیو کو نو بیا ود کېګه ما تر نور را خطو پوري زکا دغه ټیم کې الله پاک رزق تقسیمي حال ته رزق تقسیمي یو ته د پروته خوبونه کې نو یاد ساتي دغه خوب مکروه دی ښا دغه ټیم کې خوب نه دی پکار او د کرنګي د مازیګر نه پس موده کېګا ډیر خلک مازیګر نه بعد ود شي نو چې را پاسي پتندي 12 بجې وي ښا بیا کور کې جګړه چوکې تلاس کوا پیپ تلاس کوا د کټ پرانی سو کله چینک را بغاو کله ګلاس را بغاو نو دا ټول سری اخلاقی خرابیان دي د دینه بزان ساتيخه ان شاء الله دا یو موضوع د پدې باندې به خبر کوم ان شاء الله چې زنانا او خاون با په کور کې څنګه زندگی تیري پوهیږي کنه زمونږ د پښتانه یو خبره کوي و ابتدا کې خزو خاون چې کم دی نو دا خزو خاون دی وایي په خبره بیا چې لږ ټیم تیر شي نو دا یو دو دوستان شي بیا داسې زندگی به تیری لکه یو دوست د بل دوست سره د څنګه چې یو دوست د بل دوست خیال ساتي دا شان به دیم ساتي او چې کله د اخیری ډیګرو ته ورسي نو دا بیا ورو خور شي سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. درود شریف وای. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على